د غزني دغه اوسیدونکي وایي چې د امیرالمؤمنین حفظه الله لخوا د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون توشیح د اسلامي شریعت سره سم دی او په تطبیق کې د دې ادارې له متعصبینو سره هر اړخیزه همکاري کوي او له هغې ملاتړ کوي. د قدر امیرالمؤمنین لخوا توشیح شوی قانون د امر بالمعروف چې کوم قانون ده موږ هرکلی ورته کوو او په عموم کې د افغانستان اسلامي امارت او که رسمي خلک دي او که د دې ولس د ملت خلک د ټول هرکلی ورته کوي ځکه چې دا یو اسلامي خاوره ده. موږ له دې قانون څخه زیات راضي یو نو په عموم کې داسې نه تنها زه په عموم کې هر افغان له دې قانون څخه انشاءالله زیات راضي دی ځکه اسلام یو دغسې دین دی چې مثال هر چا ته خپل حق ورکوي او موږ مثال انشاءالله هغه حقوق غواړو چې خدای تعالی ورکړي وي مثال په حدیث کې ثابت حقوقونه وي انشاءالله هغه که د نارینهو په حساب باندې وي که د زنانو په حساب باندې دا چې دی دا قانون په اسلامي چوکاټ کې دی او د اسلامي نظام کې دی دا قانون نه دا د اشغالګرو او نه د کفري قانون دی. دا قانون موږ منو او دې قانون موږ تابعداره یې دې ته موږ غاړه ږدو او دې قانون موږ پلویان یو او پلوي یې کوو د دې قانون. په همدې حال کې د غزني د امر بالمعروف او نهي عن المنکر رئیس وایي چې په دې قانون کې 15 مادې د شریعت د حکم د تطبیق طریقه واضح کړې ده. امیرالمؤمنین شیخ صاحب د خوا چې کوم نوی فرمان توشیح شوی یا تایید شوی دی د اوس وخت کې یعنی قانون دا قانون تقریبا 15 مادې لري په 15 مادو په 4 فصلونو باندې مشتمل دی. په دې کې خو نو د شریعت حکم د شریعت احکام دي کې شرعي تګلاره ده په هره بنا باندې هلته د محتسب مسؤلیت پکې واضح شوی دی د محتسب اوصاف پکې واضح دي چې محتسب په کوم اوصاف باندې موصوف وي او د محتسب دپاره طریقه د تطبیق د قانون ښودل شوې ده چې په داسې طریقه به د قانون تطبیقوي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې په غزني ولایت کې د دې قانون د ښه تطبیق لپاره د یاد ریاست د متعصبینو لپاره یو سیمینار هم جوړ شوی و.